اللہ رب العزت پا دی قرآن والا باندے فخر کئی ناز کئی پاغا مجلس دا فرشتوں کے چھ اے زما فرشتو تاسو خویل میں پیدا کوا زکا فساد بگئی او وینی بتوئی زما بندیان فساد کئی کنا زما پا عبادت کے مشغول دی چکل دا ماحول ختم شی او دا مجلس برخاش شی نبی علیہ السلام فرمائی دا بخاری و دا مسلم متفقن علی حدیث دے نبی علیہ السلام فرمائی دا فرشتی چکل واپس لاڑی شی دا اللہ رب العزت تے تپوس کئی اے زما فرشتو چرت تلی ہوئی او چرت نرا اللہ رب العزت تو پتہ رکھا اخو انہو علیم بذات الصدور دے اخو دا زڑ پر آزنو باندی پوئی گی وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ زڑ کے جکم وسوسہ تیری گی داغینم اللہ خبر دے عالم الغیب والشہادہ زموستان سپٹ دی اخکار دی اللہ باغی باندی پوئی دے یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون کموتا سپٹو و سخکارکو او سپ اللہ سوخکو باندی کو اللہ رب العزت دا ہر سنسدے انہو علیم بذات الصدور انہو خبیر علیم اللہ رب العزت خبردار و پوزت دی فرشتون تپوز دا یو مقصد دا پارا کئی ذکر اس تو اللہ رب العزت بفخر کئی ناز بگئی پر اخبلو بندیانو باندے دا فرشتی یو قسم لگوا کئی او دا دی فرشتون تپوز کئی اے زما فرشتو چرت تلی وئی او دا چرت نرا دا فرشتی وئی یا اللہ مونگ دا داسی یو مجلس نراو چیو تن لگیو قرآن بیانولو او نور خلقو قرآن اوریدو دا ذکر یو محفلو او استاد وحدانیت او استاد یادول یو محفلو او یو مجلسو مونگ داغی نرو اللہ رب العزت دے فرشتو تا وئی اے زما فرشتو دا کم خلق چی راجمو دا مجلس کے دغی خلقو دا ستمنا کولا زمان سغختل فرشتی وئی یا اللہ ستانے دا جنت تمو امید ساتلو دے مقصد لناستو چی یا اللہ منگ لجنت راکے او تز منگ نرزا شے و خوشحال شے اللہ رب العزت و تو فرمائی وی اے زمان فرشتو جنت لی دلے دے دا دوی چی تمو امید دا جنت کئی آیا جنت لی دلے دے وی یا اللہ جنت ندے لی دلے وی کا جنت اولی دنو بیا وی یا اللہ نور بم شوق سیواشی او نور بم عبادت سیواشی او شپا و رد بستا عبادت کے مشغول شی وی اے زمان فرشتو فنائی دا سا نگوختلا وی یا اللہ فنائی دا جہنم نگوختلا چی اللہ منگ دا جہنم نبچ کے ذکر دیر سخت مرحلہ دا او دیر سخت مقام دے او دیر سخت عذابو ندی یا اللہ ستاد جہنم نے پناہ گفتا اللہ رب العزت بہتو فرمائی اے زما فرشتو آیا جہنمی لی درے دے وی یا اللہ جہنمی ندے لی درے وی کبھی لی دو وی یا اللہ نور بمستا عبادت سیوا کی او شپا و رد بستا عبادت کے مشغول شی او دا مجلسونا بشپا و رد شروع بھی بالکل ناغبا پکی نراودی وی خزمان غختل سو تم امید رس ساتلو وی یا اللہ تم امید ردی ساتلو وهم یستغفرون اللہ وی دا بخنی طلبگارو چی اللہ منتظمون گناہونا معاف کی او منگ لجنت راکی او منگ دا جہنم نبچ کی منگ کا دل تناستی اسل ناستی دری خبری دی یا اللہ زمون گناہونا معاف کی او منگ تا جنت را نصیب گے او منگ دا جہنم نوساتی دا دری خبری وی خب بخنے غختا فرشتے و تو وی آو اللہ بخنے غختا وی اے زما فرشتو گواو سے انی قد غفرت لهم
انی قد غفرت لهم، اے زما فرشتو گواو سے یقیناً ما دی ټول مجلس والا تا بخنو ما دی ټول مجلس والا تا د دوی ټول گناہونا معاف کړو. دا فرشتے وی یا اللہ پا دی مجلس کی خو یو بندہ داسیو یو انسان داسیو چاگا دی مجلس تا نور آگلے د دې قرآن اوریدو د پاره نور آغلی خود دې د پاره راغو چې د یو تن سره څه ذاتی کارو خو هغه تن دې مجلس کې ناستو نو د ویل چې زبم کېنما خو چې کله دا مجلس ختم شي نو دې تن سره به خپل سوال جواب وکم اے الله د دې تن په باره کې څه فیصله ده تا خو ټولو ته بخښنه وکړه د دې تن په باره کې څه فیصله ده. نبی علیہ السلام فرمائی چې اللہ رب العزت کو فرمائی هم الجلساء لا یشقا بهم جلیسهم، هم الجلساء لا یشقا بهم جلیسهم، دا چې مجلس دے چې په دې مجلس کې یو تنم بدبخت نه پاتې کیږي، یو تن په هر مقصد او غرض راغلی خو چې دې محفل او مجلس د قرآن ته راغو نو دته الله رب العزت د هغه ټول ګناهونه سکی هغه ته معاف